وی څوک چې زما د سنتو نه مخ واړی فلیس مني، نو رسول الله مبارک وی دا زما د ډلې نه نه دی. نو نکاح دا ډیر برکتی شی دی. د ښځې او خاوند ربط چې جوړیږي، تعلق چې جوړیږي، نو دا په نکاح سره جوړیږي. او د نکاح نه ما سوا که چرته یو پردی سړی او پردی ښځه ربط او تعلق ساتي، نو دا حرام دی، حرام. الله پې خفه کیږي، رسول الله مبارک پې خفه کیږي، او حرام او ناجایزه کار دی. نکاح د وجې نه ډېرې زیاتې فایدې ښځې او خاوند ته میلاویږي. دا نکاح چې کله وشي، نکاح واده وشي د ښځې او خاوند، نو په دې ښځه باندې یو څو ذمهوارۍ راځي، او په دې خاوند باندې هم څه دی، یو څو ذمهوارۍ راځي. اوس په ښځه باندې د خاوند یو څو حقوق دي، او آسان حقوق دي. او که چېرته ښځې په دې حقوقو باندې عمل وکړو چې په ما باندې د خاوند دا حق دی، نو د دې ښځې او خاوند دا زندگی دا به ډېره بهترینه وي. او که ښځې خپل خاوند وګڼلو او خاوند دا خپله ښځه وګڼله، نو کور به ښه ښکلي تېرېږي، زندگی به ښه ښکلي تېرېږي، او کور به څه دی د خوشحالو ډک وي، ډک. غمونه، آفتونه، مصیبتونه به پکې نه وي، جنگ جګړې دا به پکې نه وي. او که ښځه او خاوند د یو بل مخالف وي، ښځه خاوند ته درغلي وي، خاوند ښځې ته بدنیته وي، نو په دې کور به څه دي، مصیبتونه ډېر راځي. ځکه چې دا علما وایي چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره برابر وي، د یو بل قدر احترام، یو بل سره ښه ژوند تېروي، نو د الله د طرف نه په دې باندې د رحمت دروازې کولاویږي، او د رزق باران پې الله کوي، او مالداری پې الله راولي، هم د بچو لحاظ سره، هم د مال لحاظ سره، هر طرف ته نه پې څه دی، خوشحالي وي. اصل شی خو څه دی، د زړه دا نیت دی. نو چې د ښځې زړه ته په زړه کې خاوند ته څه دی، نیت خرابي، او د خاوند ښځې ته نیت خرابي، د الله تعالی د رحمت دروازې پې بند دي. د الله د رحمت دروازې پې بندې وي، خوشحالي به ورته نه میلاویږي، غریبي، فقیري، مصیبتونه به پې ډېر وي، هر قسمه حالات به پې څه دي، سخت حالات به پې راځي. ولې هغه هلته یو بل سره برابر نه دي. رسول الله مبارک فرمای، وی ښځې باندې د خاوند څه دی، یو څو حقوق دي، او چې کله ښځه د دې څلورو حقوقو تابعداري کوي، وی دا د څلورو کې دوه حقوق چې دي دا د الله حقوق دي، او دا دوه سرې دا د دې ښځې سره متعلق دي. یو حق په دې ښځه باندې د الله د طرف نه دا دی چې دا ښځه به مونځ به کوي، روژه به نیسي، او د خاوند باره کې دا دی چې دا ښځه به د خپل بدن سره خیانت نه کوي، د خپل خاوند سره به خیانت نه کوي، د خپل حیا پردې به حفاظت کوي، او د خپل خاوند تابعداري به کوي. حدیثو کې راځي، حضور علیه السلام وایي چې د دې ښځې دپاره د جنت 8 واړه دروازې سره دا کلاوي. روژهدارو دپاره بېله دروازه ده، مونځګزارو دپاره بېله دروازه ده، ذاکرینو دپاره بېله دروازه ده، مبلغینو دپاره بېله دروازه ده. خو چې کومه ښځه دا څلور کارونه کوي، چې مونځ کوي، روژه نیسي، او په خپل بدن کې خیانت نه کوي، د خپل حیا پردې خیال ساتي، او د خپل خاوند خدمت کې د خپل خاوند تابعداري کوي، حضور علیه السلام وایي د دې ښځې دپاره چې دا مړه شي، د دې دپاره د جنت 8 واړه دروازې کولو دي. دا چې د جنت په کومه دروازه باندې ځي، نو تلی شي. دا اوس د دې ښځې او خاوند دا جوړوالی چې راځي، دا په نکاح سره راځي، او د دې ښځې او خاوند په منځ کې اختلاف چې پیدا کیږي که نه، نو دا شیطان وسوسې اچوي. کتابونو کې راځي، وورئ چې دا ابلیس شیطان د سمندر د پاسه یو تخت دی، او په هغه تخت د پاسه دا ابلیس ناست وي، او دا شیطان د سحر په ټیم کې، د ماښام په ټیم کې دا خپل بچی دا شیطان را خوري،
او دې دپاره یې راخوري ورشئ لاړ شئ د حضرت آدم علیه السلام د بچي د رسول الله مبارک د امتیان دا دوکه کې دوی ته وسوسې واچوي، دوی په ګناهونو کې اخته کې. نو بیا چې کله هغه دوی خپل کار وکړي نو دا ټول شیطانان، دا واړه واړه شیطانان دی ابلیس له راځي. ابلیس له راځي، ابلیس د یو نه تپوس کوي تا لکه تا نن څه کار وکړو؟ نو دی ورته وایي ما نن چې دی پلانکي سړي ته غلا مې ورته ښایسته کړل او په غلا مې ور واچو. نو دا ابلیس یې په دې شا وټپوي، وي ځه هغلته سیټ ته کښېنه. بیا بل راشي لکه تا څه کار وکړو؟ نو دی ورته وایي ما نن چې دی یو پلانکي ته مې څه دی زنا ښایسته کړله، په زنا مې ور واچو. نو ابلیس یې په دې شا وټپوي، وي ځه تم سیټ ته کښېنه. بیا بل راشي یو په باره کې وي چې دی مې څه دی په دروغو اخته کو، یو په باره کې وي چې دی مې څه دی په خیانت اخته کو، یو په باره کې وي چې دی مې په دې غلا اخته کو، په دې مې اخته کو، په دې مې اخته کو. ابلیس ورته څه دی بس په دې ملی سره ټپوي او ورته یې سیټ ته کښېنه. حضور علیه السلام فرمان دی وی واره وی په دې شیطانانو کې د ابلیس په دې بچو کې یو ورکوټې شیطان دی چې اوم په سترګو ړوند دی، اوم په خپلو لاسونو شل دی، ګډ وډ دی، کوږ ووږ دی، اوم په غوږونو م څه دی کوڼ دی، او دا قد نه م څه دی ورکوټې دی، او وي کوږ ووږ هم دی. وی دی چې کله راشي دی نو ابلیس ترې تپوس کوي تا نن څه کارنامه کړې ده، تا نن څه کار کړی دی؟ وی دی ورته وایي چې زه لاړم یو کور ته او په هغه کور کې د ښځې بالماضي زیاته وه، د خاوند م بالماضي زیاته وه. نو زما پې زور غالبه شو. نو ښځې ته مې د خاوند په باره کې څه دی نفرت پیدا کو، خاوند ته مې د ښځې په باره کې نفرت پیدا کو، او یو بل په جګړه شول. وی دومره مې ول هغه نفرت زیات کو که نه، دومره مې ول نفرت زیات کو، دا ګوډ شیطان وی وی دومره مې ول نفرت زیات کو چې خاوند ولګېد ښځې ووښله، ښځه ولګېدله خاوند ته جوابونه، د یو بل سره اختلاف وی حتی تر دې پورې چې د خاوند هغه نفرت مې دومره زیات کو چې ښځې له څه دی طلاق ورکړو. څه ورکړ؟ طلاق یې وله ورکړو. ابلیس چې څنګه دا خبره ووري وی راپاسي، د تخت نه راپاسي او وی دا ګوډ او شل دا چې دا کوږ شیطان وی دی را تر غاړې باسي، ځان ته یې راجوخ کي او وی په دې شی وټپوي او وی ځان سره یې په تخت کښېنوي. په تخت ورته وایي چې تا نن سم د سړیتوب کار وکړو. په خبره باندې پوه شوې؟ تا وی نن سم د سړیتوب کار وکړو. وی اوس به د ښځې قام به راپاسي، د سړي د قام سره به جنګ کوي، او د سړي قام به راپاسي د ښځې د قام سره به جنګ کوي. یو لوی خانه جنګي دې جوړه کړله. او داسې ده او که نه ده؟ پوه نو دا شیطان څه دی په دې باندې ډېر خوشحالیږي چې د ښځې او خاوند ترمنځ نفرت پیدا شي، د ښځې د خاوند ترمنځ اختلاف پیدا شي. په دې باندې شیطان څه دی ډېر خوشحالیږي، الله پې خفه کېږي. او بیا خدای مکه الله مکه دا شیطان پکې دومره کار وباسي، دومره کار چې بیا نوبت چرته ورسیږي؟ طلاق ته ورسیږي. خدای دې امتې امان وکړي. واورئ جي دا شیطان په د انسان کله غالبه کېږي؟ کله چې د انسان نیک اعمال کمزوري وي. نیک اعمال کمزوري وي شیطان په ده غلبه کوي. چې نیک اعمال ستا زیات وي، ستا اعمال مضبوط وي، په تا شیطان غلبه نشي کولی، په تا شیطان نشي راتللی. خو چې کله نیک اعمال کم شي، ګناه زیاته شي، خباثت زیات شي، پلیتی زیاته شي، نو شیطان خپل اټیک کوي. نو حضور علیه السلام وی ښځو له پکار دي چې د خپلو خاوندانو څه دی د حقوقو خیال ساتي، د خپلو خاوندانو د حقوقو خیال ساتي. ړومبی حق د خاوند څه دی؟ ړومبی حق د خاوند دا دی چې دا ښځه به د خاوند د چای روټۍ مثال په دې عرف کې به درته زه ویم، د چای روټۍ د بچو د دې خیال به ساتي. او دغه شانتې دویم حق د خاوند دا دی په دې ښځه باندې چې دا ښځه به د خپل خاوند سره خیانت به نه کوي، او دا ښځه به د دې خپل خاوند ته څه دی ډاډګیرنه به ورکوي. داسې نه چې په خاوند باندې مصیبت راشي، داسې نه چې په خاوند باندې څه غم راشي او ښځه ترې ځان اونغاړي، داسې به نه کوي. بلکې کله که په خاوند باندې څه مصیبت راشي نو په ښځې دا حق دی
چې دا به د خاوند له څه د حوصله ورکوي، دا به د خاوند له ډاډګیرنه ورکوي، دا به د خاوند څه د خیال ساتي. رسول الله مبارک د ټول نړومبې بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها، او دا د حضور علیه السلام ورسره ډېره مینه وه، او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها به حضور علیه السلام ته ډېره ډاډګیرنه ورکوله. چې کله هغه وفات شو حضور علیه السلام به ورپسې ډېر خفه و، او چې کله رسول الله مبارک ته پیغمبري میلو شوله او حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ورسره نکاح وشوله، نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ډېره مالداره وه، دا د دې ډېر زیات تجارت، د دې ډېر لوی کاروبار، د دې ډېر نوکرانو، هغې به د هغه کار د کپړې کار به نور ډېر تجارت به دی. چې کله د حضور علیه السلام سره نکاح وشوله، دی هغه خپل مال حال هر یو شی سره حضور علیه السلام ته یې پیش کړ، وی حضرت دا ستاسو شو. نو د دواړو جهانو سردار ولګېدو، په غریبانو، په فقراو، په یتیمانو یې تقسیم کړل. ډېرې لوی قربانۍ حضرت خدیجې ورکړي دي. نو چې دا وفات شو حضور علیه السلام ډېر خفه و. د حضور علیه السلام اخیری بیبي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، نو حضور علیه السلام به چې داسې کور کې به څه خبرې ترې به یې کولې، نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت پې ډېر کو، وی زما ډېره ښه بیبي وه، ما سره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي، ما سره ډېر څه دی، ما له به ډېره ډاډګیرنه راکوله، ما له به ډېره حوصله راکوله، زما ډېره ښه بیبي وه. نو وره لکه تاسو نه تپوس کوم، تاسو خیر دویمه ښځې نشته، خو چې چا بنې وي که نه دا ښځې وي، نو چې د یوې ښځې صفت کې هغه پې ښه لګي نه لګي پې که نه نه لګي پې که. نو حضور علیه السلام به چې کله د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت پې کولو چې زما ډېره ښه بیبي وه، ما سره به په سخته کې په تکلیف کې څه دی، ما سره به تکلیف برداشت کوم، ما سره به سخته برداشت کوله، ما له به ډاډګیرنه راکوله. نو حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها به ورته وي بس اخو هسې مړه ده که نه، دا حدیثو کې دي ښه جي، کتابونو کې دي، اخو هسې مړه ده که نه، تی ولې بار بار صفت کې. نو حضور علیه السلام ورته وی ووره دا د حدیثو د کتاب الفاظ دي، ورته یې وی عایشې ته څه خبرې، ته څه خبرې، د دواړو جهانو سردار ورته ته څه خبرې، وی کله چې په مکه کې ما ته کافرو د طرفه څه تکلیف راغی، یا به د کافرو د طرف نه ما ته څه زورنې خبرې وشوې، یا به د کافرو د طرف نه ما ته څه تکلیف راورسېدو، وی زه به کور ته رالم، نو خدیجه به ما ته کېناسته او ما له به یې څه دی حوصله راکوله، ما له به یې ډاډګیرنه راکوله، ما ته به یې وی چې ته خو د دواړو جهانو سردار یې، ما ته به یې وی چې ته خو د الله آخري پیغمبر یې، ما ته به یې وی چې ته خو د یتیمانو د فقراو څه دی هغې سره امداد کوونکې، تا به الله تعالی نه خرابوي. وی زما به هغه حوصله نور هم څه دی زیاتېدله، او لکه یقیني ګورې چې کله د کور د طرف نه خاوند ته حوصله میلاویږي د ښځې د طرف نه، نو که په خاوند هر قسمه حالت راشي خو خاوند غورځېږي نه، او که نه خاوند باندې څه تکلیف راشي او ښځه ورته څه دی بنیته شي یا ورسره ښځه درغلي کوي، دا خاوند ترقي نشي کولی. ګورئ کمې ښځې چې دا غواړي چې زما خاوند دی ترقي وکړي، زما خاوند د څه دی کامیاب اوسي، دې ښځې له پکار دي چې خپل خاوند ته څه دی په تکلیف کې حوصله ورکوي، خپل خاوند ته ډاډګیرنه ورکوي. په خبره باندې پوه شوئ. او د حضور علیه السلام متعلق یو عیسائی انګریز دی، د هغه نوم دی مسټر تامسن، مسټر تامسن عیسائی انګریز دی، هغه یو کتاب لیکلی دی، هغه یو کتاب لیکلی دی، داسې کتاب یې لیکلی په انګریزۍ کې، په اردو کې هم ترجمه شته، په انګریزۍ کې لیکلی دی وایي چې په دنیا کې 100 بهترین کسان، څونه لکه 100 بهترین کسان، هغه په هغه خپل کتاب کې لیکلي چې دا 100 بهترین کسان دا څوک دي، نو د ټول نړومبې ذکر یې پکې د رسول الله مبارک کړی دی. پوه شئ چا کړی؟ عیسائی کړی دی. او د بیا ورپسې دویم نمبر ذکر د خپل پیغمبر د حضرت عیسی علیه السلام ذکر یې کړی دی. نو بیا ته چا تپوس کړی دی چې ته خو عیسائی، تا د خپل پیغمبر صفت په دویم نمبر کې کړی دی، لومبی صفت ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، دا دی ولې کړی دی؟ ورغه مسټر تامسن ورته وایي ما ډېره زیاته مطالعه وکړه، ډېره زیاته مشاهده مې وکړله، ډېر زیات کتابونه مې وکتل د حضور علیه السلام متعلق،
خو یو خبره پکې دا وه چې زمونږ پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام واده نه و کړی. حضرت عیسی علیه السلام واده نه دی کړی، اسمانونو کې راکوزیږي به، قیامت ته نږدې به راځي. وی زمونږ پیغمبر واده نه و کړی او د مسلمانانو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واده کړی او 11 بیبیانې. بیا په یو وخت کې د حضور علیه السلام 9 بیبیانې په یو ټیم. هلکه دا د پیغمبر علیه السلام دپاره دا خصوصیتو. امتی دپاره دا حکم نشته، امتی دپاره اجازت د 4 دی. هغه هم په هغه وخت کې چې عدل او انصاف کوي. که عدل او انصاف نه کوي د ښځو په منځ کې، بیا ورته څه دی د یوې نه زیات اجازت نشته. نو هغه مسټر تامسن وی وره غوږ شه، وی ما د حضور علیه السلام دا صفت چې ما ډومبې کړی د خپل پیغمبر نه، د دې وجې مې کړی چې د ده ازدواجي زندگی د کور زندگی ډېره بختوره وه او ډېره ښه زندگی وه. د خپلو ښځو سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی، د خپلو بیبیانو سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی. نو د دې وجې نه ما څه دی د رسول الله مبارک هغه صفت ما په خپل کتاب کې ډومبې کړی دی. خبره پوه شوې؟ او وره زمونږ داسې پیغمبر چې کفار عیسایان هم څه دی صفتونه کوي. الحمدلله. نو حضور علیه السلام ویل په ښځه باندې د خاوند حق دا دی چې دا به د خاوند ته څه ورکوي؟ ډاډګیرنه به ورکوي، حوصله به ورته ورکوي. خاوند سره به څه دی فساد نه کوي، خاوند سره به بدنیتي نه کوي. او دویم نمبر حق واوره جي چې په ښځه باندې د خاوند دویم حق دا دی چې حضور علیه السلام وی کما الله که حکم کړی وی که نه چې الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي، نو ما به ښځو ته حکم کړی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې وکړئ. دومره لوی مقام دی د خاوند. او الله قرآن کې الرجال قوامون علی النساء، الله وی دا خاوندان د ښځو نه په درجه کې اوچت دي. په خبره پوه شوې؟ هلکه دا نه چې ښځه د عمر نه زیاته وي، خاوند د عمر نه کم وي، نو بیا به پې ښځه ناست کړي. نه نه نه، چې دا ښځه او خاوند شول، اگر که د ښځې عمر د خاوند نه زیات دی، خو خاوند مرتبه الله تعالی اوچته کړې ده، د خاوند مقام الله اوچت کړی دی. الرجال قوامون علی النساء، الله قرآن کې وي چې د خاوند لوی مقام دی په ښځه باندې. یو ځلې حضور علیه السلام له صحابه کرام رالل، دا ډېره ښکلې واقعه ده، لږ غوږ ورته کښېږدئ. حضور علیه السلام له صحابه کرام رالل، وی حضرت موږ د اوبو دپاره ارټ جوړ کړی دی، ارټ، او په هغه ارټ د پاسه اوښ تاویږي. ارټ خو پېژنئ که نه؟ لکه اوښ پې تاوېدو، نو چې کله به زمونږ د اوبو ضرورت شو، نو اوښ به مونږ شروع کړو، نو هغه اوبه به یې راویستلې. لیکن اوس چې دی اوښ او شوی دی، که مونږ اوښ له خواله ورځو، نو اوښ را باندې حمله کوي، حمله را باندې کوي. اوښ چې دی او شوی دی، څوک خواله ورتلی نشي. حضور علیه السلام ورته راځئ ما سره، چې رالل ګوره ښه چې څنګه راغلل، د دواړو جهانو سردار اوښ ته رانږدې شو. د دې نه مخکې دا اوښ چې دی ځان ته به یې څوک نه پرېښودل، او شوی و، خلک به یې وخل. حضور علیه السلام ورته رانږدې شو دی اوښ ته. صحابو حضور علیه السلام ته حضرت دا اوښ ګوري او شوی دی، وال کوي اسه نه تاسو ته تکلیف ونه رسوي. رسول الله مبارک ورته ما پرېږدی ورته چې څنګه حضور علیه السلام دی اوښ ته ورنږدې شو. هغه د زناور مینې ته ګوره ښه چې څنګه ورنږدې شو. رسول الله مبارک د دې اوښ چې څنګه ورنږدې شو، نو د اوښ چې دی د خپل سر حضور علیه السلام ته ښکته کو. د اوښ سر اوچتي که نه، سر یې ورته ښکته کو داسې. حضور علیه السلام د دې اوښ په دې سر باندې لاس کېښودو، داسې په مزه مزه یې ورله په دې سر باندې لاس وخلو. بیا دا اوښ چې دی ځان ته داسې رانږدې کو حضور علیه السلام، او د اوښ چې دی دا سر نورم ښکته کو. حضور علیه السلام ته په دې خپو کې سجده وکړه. اوښ حضور علیه السلام ته په دې خپو کې سجده وکړله. صحابو چې دا منظر وکتو، صحابه وی حضرت د دې اوښ د سجدې څومره مزه وکړله، څومره خوند یې وکړو چې د اوښ تاسو ته سجده وکړله. نو صحابه حضور علیه السلام ته وی حضرت که د ستاسو حکم وي، د ستاسو اجازت وي، نو موږ به هم تاسو ته څه د سجده وکړو، چې څنګه تاسو ته د اوښ سجده وکړه، موږ به هم تاسو ته سجده وکړو. حضور علیه السلام غوسه شو، قار شو، غوسه شو.
وی سجده بنده ته منې ده، بنده ته به سجده نه کې، بنده ته به سجده نه کې، قبر ته به سجده نه کې. حضور علیہ السلام ورته وی که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وه نو ما به د امت بیبیانو ته دا حکم کړو چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده وکړئ. څه ته معلوم شو؟ د خاوند هغه لوی مقام ته معلوم شو چې په ښځه باندې د خاوند دا حق دی. حضور علیہ السلام وی که د الله نه ما سوا بل چاته څه سجده جایز وه نو ما به ښځو ته ویلو چې تاسو د خپلو خاوندانو قدر او عزت احترام وکړئ، د خپلو خاوندانو ته څه سجده وکړئ. حضور علیہ السلام خو د الله نه ما سوا خو بل چاته ګوره سجده نشته. موږ چې دا سر ښکته کوو موږ چا ته ښکته کوو؟ الله ته ښکته کوو. الله نه ما سوا موږ بل چاته دا سر نه ښکته کوو. الحمدلله موږ که دا سر اږدو خو د الله حکم دی، موږ که دا سر په دې ځمکه راکاږو خو د الله حکم دی، او د الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته. دا بعضې قمقل خلک چې لاړ شي مقبرې ته یا مزار ته نو هلته به قبر ته سجدې کوي. قبر ته سجده نشته هلکه، د الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته. که کم کس د الله نه ما سوا بل چاته دا سر ښکته کو، کم کس که د الله نه ما سوا بل چاته سجده وکړله چور ایمان یې لاړو. د الله نه ما سوا به بل چاته سجده نه کوي. زمونږ د رسول الله مبارک په شریعت کې تعظیمی سجدم حرامه ده او عبادتی سجدم حرامه ده. په خبره باندې پیښ وي. عبادتی سجده څه مطلب؟ په مونځ کې چې کوم موږ دا سجده کوو دا موږ الله ته کوو. د الله نه ما سوا عبادتی سجده چاته نشي کولی، حرام ده. تعظیمی سجدم حرامه ده، د عزت سجده، لکه حضرت آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې وه، یا حضرت یوسف علیه السلام چې باچا شو او غرونه یې رالل نورونه ورته په سجده پرېوتل، نو دا د هغوی په شریعت کې او، لیکن د رسول الله مبارک په شریعت کې د الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته. به دا آخره خبره باندې پېښ شوی که نه؟ الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته. خجی خپلې خبرې له راځم. نو حضور علیه السلام وایي چې ښځو له پکار دي د خپلو خاوندانو حقوق پوره ادا کړي. دریم نمبر حق څه دی؟ چې کله خاوند کور ته راشي، دې خبرو ته لږ وخت کېږدی، دا بیبیانو ته وایه، دې نانږدې خلک خو به اوري خو دا وایه، کله چې خاوند کور ته راشي رسول الله مبارک وایي چې د ښځې له پکار دي چې د دې خاوند ته داسې خبره کوي چې د خاوند ټینشن پې نه زیاتېږي، او که داسې خبرې ورته وکړي د غم مصیبت خبرې، نو څه خاوند کور کې بهر ستړي شوي وي او چې بیا کور ته راشي او څه ورته د ښځې د غم خبرې شروع کړي، نو وایه دا خاوند به په قلار کښېني که نه درز دروز به بیا درز دروز به که بني. ابه وایي زه ستړی رالم، ابه وایي ما ټوله ورځ مزدوري وکړه، کار مې وکړلو. نو هوښیاره ښځه هغه د هوښیاره ښځه چې دا به د خپل خاوند چې څنګه خاوند په دروازه را دننه شي، د هوښیارې ښځې دا صفت دی که د خاوند په لاس کې څه سودا وي هغه ترې والي، کټ که برابر نی کټ ورته برابر کي، اوبه ورله راوالي، چې خاوند ښه په قلار شي بیا د هغې نه پس ورسره نورې خبرې کول پکار دي. د دې په دغه کې به ته زه یو واقع بیان کړم د حضور علیه السلام د زمانې. واوره، زمونږ د رسول الله مبارک یو صحابیه وه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها، د دې خاوند حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه، او د دوی یو برکوټی بچی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیمارو، معشوم بچیو بیمارو، نو دی به علاج معالجه په هغه زمانه کې کوله لیکن ټیک کېدلو نه. نو دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دی تاجرو، د به اخیستل خرڅول کو، کاروبار به یې کو، نو دی به د کاروبار دپاره د تجارت دپاره بهر بتلو، شام، عراق، د یمن علاقو ته بتلو. نو دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه چې څنګه د تګ هغه ورځ راغله او خپل بچي ته وکتل، نو بچی یې بیمارو، نو بیبي ته یې وی بیبي وی زما د دې بچي ډېر خیال کوه، دی بیمار دی، زه ځم د تجارت په عرض باندې لرې ځمه، خو زما د بچي خیال ساته. دی لاړو، لرې لاړو، یا شام ته یا عراق ته یا یمن ته کار دپاره لاړو. دی کې اوس ګوره ښځې، دی کې چې دی کار له لاړو،
بچی بیمار دی څه موده پس چې دی د کار نه راځي، مزدورۍ نه واپس راځي، د تجارت نه واپس راځي، په اقا ورځ باندې دا زوی وفات شو. د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا بچی وفات شو. چې دا بیبي خبر شو چې زما خاوند راځي، نو دا دومره هوښیاره بیبي وه، دا زمونږ او د ستاسو د دې ښځو په شانتې قمقله بیبي نه وه. لا خاوند کور ته تللی نی چې دی ورته څه دي پړیشمار شروع کړي. دا قمقلې ښځې دا کاري. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې پوه شه چې زما خاوند راځي، او دلته بچیم وفات شو. نو چې څنګه دا پوه شه چې خاوند مې رانږدې شو کلي علاقې ته، نو د خپل ځان ډول سنګار یې وکړو، خپل ځان یې ښایسته کو، ځان یې څه دی ښایسته کو. او هغه خپل ماشوم بچی نه دی، هغې په یو کټ کې سملو اخواسې وفات شوی. دومره حوصله دا د خپل خاوند هغه خیال یې ساتو چې خاوند مې څونه وخت پس راځي د مزدورۍ نه، ستړی را روان دی، زه به ورته وسویم چې ستا زوی مړ شو، دا به زما په خاوند څه تېرېږي. نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها د خپل ماشوم بچی په یو بله کمره کې په کټ کې سملولو او د پاسې په یو څادر واچو. خاوند راغی کور ته د ماښامې ټیم کې، چې کور ته راغی نو تپوس کوي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د بیبي نه تپوس کوي، ورته وایي بچی مې څنګه دی، حضرت عمر څنګه دی؟ نو دا دومره هوښیاره بیبي وه، دومره عقلمند او دومره پوهه بیبي، ورته وی بچی داسې ښکلې په آرام پروت دی، مکمل په آرام پروت دی. دروغ یې مته نه وي، خاصې وفات شوي، اوس مکمل په آرام پروت وي، اوس په آرام باندې پرېوتلو، مکمل په آرام باندې پروت دی. وی که اوس یې راپاڅومه، بیبي ورته وایي، نو بیا به آرام خراب شي، خوب به خراب شي. دومره هوښیاره بیبي ښه. وی ښځه بس ښځې پرېږده چې په آرام باندې پروت دی، پرېږده چې خوب وکړي، ځکه چې زما زوی بیمار دی. شپه تېره شوله چې سهار شولو، چې څنګه اذانونه شروع شولو، نو حضرت ام سلیم خپل خاوند ته وی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته، وی خاونده زه تا ته یو خبره کومه، ګوره خاوند شپه تېره کړله، ښه په آرام شولو، ښه په سکون شولو، دا قسم په خدای چې په حدیثو کې دي، دا ګورې ښه په سکون شولو، ښه په راحت شولو. وی وایه ښځې څه خبره ده؟ وی خبره دا ده چې موږ له څوک امانت راکړي که نه، چې درته وي د امانت ځان سره کېږده او بیا تا ته وي چې مال هغه خپل امانت راکړه، نو موږ به هغه امانت ورکوو که به نه ورکوو؟ وی او ښځې چې موږ له څوک امانت راکړي، خپل امانت به ورته حواله کوو که نه؟ په یې خبره پوه شوې؟ وی ښه خاونده واوره، وی حضرت عمر دا د الله امانت موږ سره هغه وفات شوی دی او الله رانه واغستلو. په خبره باندې پوه شوې؟ دومره حوصله او که زمونږ ستاسو ښځې شي، اوس یې سوچ کوې خاوند لا راغلی نه کور ته رادن نشي، نن د پلار داسې او نن د مور داسې او نن د ګاونډي داسې او نن د بچي داسې او دا چل دی واغه چل دی، که نه داسې؟ دا د قمقلې ښځې کار دی. ګورې د هوښیارې ښځې صفت مې درته بیان کو. نو چې ګورې خاوند ته وی حضرت عمر وی بچی زمونږ سره د الله امانت و الله را نه واغستلو. ګورې حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وی انا لله و انا الیه راجعون. راغی حضور علیہ السلام لراغی وی حضرت ما سره د خپلې بیبي او عجیبه کار وکړو، وی زما زوی د شپې نه وفات شو، خبر یې راته د سحر نه راکو. حضور علیہ السلام ورپسې یو غلام راولېږلو چې د دواړو جهانو سردار دی غواړي. ام سلیم چې کله راغله، حضور علیہ السلام د تپوس کوي چې دا تا ولې داسې وکړل؟ زوی دې د ماښام نه وفات دی، تا خپل خاوند ته خبر د سحر نه ورکړلو، سبا شپه دې پکې تېره کړله او بیا دې خاوند ته ووي. او ورته وایي ام سلیم رضی الله تعالی عنها ورته وایي وی د دواړو جهانو سرداره زما خاوند کار لتلو، زما خاوند مزدورۍ لتلو، زما خاوند زمونږ د پاره د مال ګټلو د پاره تلو، ډېره موده پس را روانو، ډېره موده پس راغی، خو چې ما وکتل زما خاوند به ستړي، زما خاوند به سخته تېره کړي، خو که زه ورته یم چې ستا بچی وفات دی نو زما په خاوند به څه تېرېدل. د دې وجې نه ما سره دومره هغه حوصله، دومره هغه صبر ما وکړلو. نو په ښځه باندې یو حق د خاوند دا دی
چې دا به د خاوند خیال ساتي، دا به د خاوند خیال ساتي، دا به د خاوند د جامې خیال ساتي، دا به د خاوند د نان نفقې خیال ساتي، دا به د خاوند د روټۍ د پخولو د ترکارۍ د پخولو خیال به ساتي، دا به د خاوند د میلمه د هر یو شي خیال به ساتي. دا په ښځه باندې څه دی؟ حق دی. حق واوره څلورم نمبر حق، دا درې حقونه مې ته څلورم واوره. څلورم حق په دې ښځه باندې د خاوند دا دی چې ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر بهر نوځي د کور نه. خبره پوه شوې؟ کومه ښځه چې حضور علیه السلام فرمان دی کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر کور نه بهر ووتله، خاوند ورته وایي چې بهر به نوځي او دا ووتله، حضور علیه السلام فرمان دی قسم په خدای چې دې ته لږ سړی سوچ وکړي. ښځې ته خاوند کور کې وایي چې ښځې د پلانکي کار به نه ځي، دا وایي زمبع داسې کوي که نه؟ موږ له خو راځي دلته که نه پټ پټ راته یار دا چل دی دا چل دی، آیا خو نه چې وایي یاره ستا جي دا چلو شو. خاوند به ورته وایي چې ګوره ښځې دا پلانکي کار داسې دی کومبع داسې که نه؟ نو ګوره دا چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر ووتله، حضور علیه السلام وایي ویل په دې ښځه باندې لعنت وریږي تر هغه وخته پورې چې دا کور ته راغلی نه وي. خالقه ډېر احتیاط ته کوي دا زنانه، د خاوند د اجازت نه بغیر به بهر نوځي. واورئ جي د حضور علیه السلام په زمانه کې یو صحابیه وه او د هغې صحابیې سره خوا کې په ګاونډ کې د پلار کور و، خو لیکن د دې صحابیې خاوند چې دی جهاد دپاره حضور علیه السلام لیږلی او د دې صحابي چې دا ګاونډ کې ورسره د پلار کور د پلار خاوند ورته دا حکم کړو دی بیبي ته چې ښځې زما د اجازت نه بغیر به د دې کور نه بهر قدم نیږدي. ښځې ورته وی چې بلکل خاوند نه چې تر څو ته د جهاد نه واپس نه راغلی زه به د کور نه بهر قدم نیږدم. داسې بیبیانې ښه خدای دې زمونږ او د ستاسو په بیبیانو کې هم داسې شعور پیدا کړي. امین ووایه. وره دا صحابیه چې په ګاونډ کې د پلار کور و، د پلار کور ته به نه تله. ولې نه تله؟ خاوند ورته اجازت نو. دا پلار یې بیمار شو، پلار یې بیمار شو، خاوند یې تلو جهاد دپاره، حضور علیه السلام د صحابو سره لیږلی. نو دې صحابي د دواړو جهانو سردار له یو ماشوم راولېږلو، وی ته د حضور علیه السلام نه تپوس وکړه چې په ګاونډ کې مې پلار بیمار دی، آیا زه ورشم د دې پلار تپوس له او که نه؟ نو حضور علیه السلام هغه ماشوم ته وایي چې ته د دې صحابي نه تپوس وکړه چې تا ته د خاوند اجازت شته او که نشته؟ وی نه ما ته خو د خاوند اجازت نشته. د دواړو جهانو سردار وتی چې د خاوند اجازت درته نشته د پلار تپوس له مه ځه. دا د حضور علیه السلام فرمان دی. ګورئ پلار بیماری ډېرېدله، په دویمه پیرې بیا حضور علیه السلام ته سوال جواب وکوي حضرت پلار مې ډېر بیمار شو، بیماری زیاتیږي، تپوس له ورشم که ور نشم؟ دا په مشکات شریف کې دا حدیث دی. ګورئ ښه دا مثال وکتو ده. حضور علیه السلام ورته وایي د خاوند اجازت درته شته او که نشته؟ وی نه چې د خاوند اجازت راته نشته. وی ښه چې د خاوند اجازت درته نشته د خاوند د اجازت نه بغیر به کور ته بهر به نوځي. پلار یې وفات شو، پلار یې څه دی؟ وفات شو. حضور علیه السلام پسې بیا سوال جواب راولېږلو. هغه صحابیي وی حضرت پلار مې وفات شو، پلار له ورشم وی وینم؟ پلار خو مې وفات شو. حضور علیه السلام ورته سوال جواب کوي د خاوند اجازت درته شته او که نشته؟ وی حضرت د خاوند اجازت مې نشته. حضور علیه السلام ورته چې د خاوند اجازت درته نشته، پلار دې وفات شو، په سړي باندې جنازه ده، په ښځې جنازه نشته، ته د پلار څه دی مرګ له مه ځه، ځکه تا ته د خاوند اجازت نشته. داسې به زه وکړو دا د حضور علیه السلام صحابیات. وره چې کله خاوند راغی د جهاد نه راغی، ورځې تېرې شولې، حضور علیه السلام ورته وایي چې ستا بیبي دغه شان سوال جواب کړو، پلار یې وفات شولو، بیمار اول بیا وفات شولو، لیکن ستا اجازت ورته نو ما اجازت نه دی ورکړی. ووره هغه صحابیه حضور علیه السلام راوغوستله، حضرت جبریل علیه السلام د اسمان نه راکوشو په دغه ټیم باندې،
الله راولېږلو حضرت جبریل علیه السلام. حضرت جبریل علیه السلام حضور علیه السلام ته ویل ای د الله محبوب پیغمبره، دې صحابي چې د خپل خاوند تابعداري وکړله، دې صحابي چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه ونه وتله، الله تعالی د دې ښځې په دې عمل سره د دې هغه پلارم وبخلو او دې له الله تعالی د جنت کې لوی مقام هم ورکړو. د خاوند دومره لوی مقام دی. دا په ښځه باندې د خاوند حقوق شولو. دا څلور مې درته وویل. خلاصتاً یې درته ویمه، بخاري شریف کې دا حدیث دی، د دواړو جهانو سردار وایي کومه ښځه چې دا څلور کارونه کوي، یو دا کار چې مونځ کوي مونځ، دویم دا کار چې روژه نیسي، او دریم دا کار چې د خپل حیا د خپل پردې خیال ساتي، او څلورم دا کار چې د خپل خاوند خیال ساتي. حضور علیه السلام ویل د دې ښځې دپاره د جنت 8 واړه دروازې کولو دي، دا به ځي جنت ته. خبره باندې پوه شوې؟ کومه ښځه چې دا وایي ووره، کومه ښځه چې دا وایي چې زه جنت ته لاړه شم، دا د خپل خاوند تابعداري کوي. او کومه ښځه چې وایي چې زه د جهنم ته وغورځېږم، دا د خپل خاوند نافرماني کوي. تاسو ته ما په ډومبي کې ویل چې په کم کور کې ښځه او خاوند برابر وي، اختلاف نه وي، جنگ جګړې نه وي، په دې کور باندې د الله د طرف نه رحمتونه راورېږي. رحمتونه، غریبي ته تختی د دې کور نه، مصیبتونه ته تختی، چې کله رحمت راځي غضب ختمیږي. تاسو په خبره باندې پوه شئ؟ دا خو لکه کم حقوق مې درته وویل چې په ښځه باندې د چا حق وي؟ د خاوند. دا مې ته نن دا جمعه ویل، را روانې جمعې له به تا حقوق ویم چې په خاوند باندې د ښځې څه حقوق دي. ښه لکه پوه شئ؟ نو لږ به وختي راځئ ښه، چې د هغې نه هم څه دی ځان خبر کړو، د دې نه خو ځان خبر کړو چې په ښځه باندې د خاوند څو حق دي؟ 4 حق دي. پوه شئ؟ او را روانو جمعه به انشاءالله دا وایو چې په دې خاوند باندې د دې ښځې څه حق دی. نو څوک به وختي راځي، بیا وختي راځي. ښه لکه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرش محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خدای پاکه ما چې سویل که زما نه څه کمی شي، ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خالق العزاله چې څنګه زندگی د صحابیات وه، دغسې زندگی دغسې اخلاق زمونږ د ټولو د میندو خویندو ته نصیب کړي. خدای پاک یا الله مونږ ته هم ټولو ته ښکلي اخلاق را نصیب کړي. خدای پاک یا الله مونږ ټولو نه راضي شي. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک دا ناس خلک د کلي علاقه کې محله کې د چا څه مشکلات دي، خدای مشکلات ختم کړي. یا الله د چا څه پریشانۍ ختم کړي. د چا کورونو کې بیماری ختم کړي. د چا روزګارونه نشته، حلال رزق اسباب پیدا کړي. چا شته دی، خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. خدای پاک زمونږ د ټولو ناراضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم